معاشات خو تر اوسه چې کوم وس خپل امارت په اداره کې او حکومت کې وو هغه اوس هم روان دی ډېرو سره معاشات ورکړل شول د نور دپاره هم په حل لارو باندې روان دی نن هم دلته یادوري دې وشوه چې د افغانان د ولس د کوم حق چې کنګل شوی دی هغوی ترې محروم شوي دا باید خلاص شي نور زموږ وخت کم دی ډېره مننه بعنوان آخرین سوال گزارشات به نشر رسیده که ملا هبت الله آخوند کشته شده آیا شما این خبر را رد میکنین؟ شل کالم په پروپاګانډو باندې گزاره وکړه شل کاله وی پروپاګانډا په نتیجه کې افغانستان ولس وځورول شو ثبوت دی چا سره نو نور دا پروپاګانډا کارونه پرېږدي کومه چې تیره ته ووایه یو ثبوت پیش کړي دغه دی مړ شوی فعلا کجا هست؟ افغانستان کې افغانستان ما تقریبا 2 جمعې مخکې ملاقات ورسره وکړ نو دا د دنیا پروپاګانډا دنیا ته ووایي چې موږ هغه خلک نه یو چې پروپاګانډا متاثره شو بل نور خلک وغولوئ هغه ژوندی نه دومره نظام نه چلېده راښکاره به هم شي وزیر داخله چرا رویشان دا امنیتي مسئله دا کوم سیاسي هغه نه ده دا امنیتي مسئله ده خب حال امنیت در افغانستان تامین شده پس چرا فضا د افغانستان اوسه پورې محفوظه نه ده امریکایي تیارې اوس هم هلته ګرځي اوس هم ډېر هېوادونه لګیا دي هلته تخریب کارۍ هڅې کوي د سولې هڅې روان دي نو اوسه پورې موږ د دنیاوال نه په اطمینان کې نه یو د دې په خاطر دا امنیتي مسله ده نور